د پاکستان مرکزی حکومت د سپریم کورټ د مشر قاضي د اختیاراتو محدودولو د قانوني مسوده په داسې حال کې د قومي اسمبلی څخه منظوره کړې ده چې له مخکې څخه حکومت او مخالف تحریک انصاف ګوند د یو بل سره ښکر په ښکر دي او حکومتي غړي په جار سره د سترې محکمې په ځینې ججانو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پلویتوب تورونه لګوي. په سېنټ کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي وایي د هغوی ډله د عدالتي اصلاحاتو په حق کې ده، خو د دې قانوني مسودې د منظورۍ په وخت او حالاتو نیوکې کوي. د نیمګړي پارلیمان څخه منظور شوی د عدالتي اصلاحاتو د قانون به هیڅ قانوني او اخلاقي حیثیت ونه لري او د دې قانون د منظورۍ او موقع د حکومت بدنیتي په ګوته کوي. د عدالتي اصلاحاتو د دې ترمیمي مسودې تر مخه د سپریم کورټ په 3 ججانو مشتمل کمیټې به د از خود نوټس اغستو پریکړه کوي او د یوې آئینی مسلې د تشریح لپاره به یا د کمیټې 15 کسیزه بنچ هم جوړوي. په حکومتي اتحاد پی ډی ایم کې د شامل ګوندونو غړي وایي د دې اصلاحاتو ضرورت د مخکې نه و او باید چې اوس د سپریم کورټ مشر قاضي ته د از خود نوټس لاندې د ترلاسه اختیاراتو تصحیح وشي. اوس موجوده صورتحال کې چې تاسو کتل نو عدالت مونږ ګڼو چې هغه ډیر زیات مداخلت اوس په پولیټیکل پارټیز چې کوم دی چې کوم اختیار د پارلیمنت هو هغه مونږ ګڼل او هغې نه علاوه که تاسو وګورئ نو فار د فرست ټایم ان د هسټري چې خپل ججز چې کوم دی هغې کې یو تقسیم پاتې شو. مرکزی حکومت د قومي اسمبلی څخه د عدالتي اصلاحاتو مسوده منظوره کړې ده او له دې وروسته سبا د زیارت ورځ دا مسوده سېنټ ته وړاندې کیږي. نو د دې خبرې ضرورت خو دی چې د سپریم کورټ چې دا کم اختیارات دي دا قیدي او ضابطه کې دننه راولي او دې له یو رخ یو ډایرکشن یو سمت ورکړي، خو په یو داسې هیسټ کې په یو هیپ هیزر انداز کې په یو جلدی کې او په خپل یو داسې تاثر سره چې دا خپل پارټي مفادات دي نه یو خاص قسم مفادات دي دا درست نه. د تحریک انصاف ګوند غړي تور لګوي چې د دې قانوني مسودې د منظورۍ مقصد ستر عدالت په نښه کول او د ججانو ترمنځ ویش راوستل دي، خو په قومي اسمبلی کې د تحریک انصاف ګوند څخه مرور غړي دا مجوزه قانوني مسوده د وخت ضرورت او د خلکو غوښتنه ګرځوي. زما په خیال اوس چې کوم از خود نوټس کیږي هغه به د یو فرد واحد به هغې فیصله نه کوي بلکې هغې سره به 2 سینر ججیان چې دي هغه هم په دې فیصله کې ورسره ناست وي. ناقدین وایي که حکومت د دې مجوزه قانوني مسودې د پارلمان څخه په منظورولو کې کامیاب هم شي، خو دا احتمال شته چې دا به په ستره محکمه کې چیلنج او بیا رد کړی شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.